دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته په موبایل کې یو مست ویب سایټ درښیم. دغه ویب سایټ په زړه سره به تاسو وکولای شئ په خپل موبایل کې په خپل لاس باندې جوړ شوي ډیزاینو ته جوړ شوي رسم ته انیمیشن ورکړئ، هغه انیمیټ کړئ. نو ګور دوستانو تاسو په سکرین باندې کتلی شئ ما په یوه ورقه باندې دغه رقم څو شکلونه جوړ کړو او دغه ما انیمیټ کړو، دغه ته ما انیمیشن ورکړئ. نو اوس دوستانو تاسو هم کولی شئ په خپل لاس باندې یو شی جوړ کړئ، هغه انیمیټ کړئ، هغه ته انیمیشن ورکړئ. هر چم سم پکوئ، هغه چم بیا تاسو پکولی شئ. نو خوندوره طریقه ده دوستانو. کوم چیرې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو دل پر به تاسو اول په ورقه باندې یو ډیزاین جوړ کړئ، یو رسم به جوړ کړئ. کله تاسو په ورقه باندې ډیزاین جوړ کړئ، بیا به سمپل تاسو په خپل موبایل کې لاغه ډیزاین څخه تصویر واخلئ. کله تاسو لاغه څخه تصویر واخلئ، بیا به سمپل تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه هر براوزر وي. کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/animate. دا به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ talim.seo.com/animate. په گو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په گو بٹن باندې کلیک وکړئ، لاندې به راسئ. لاندې تاسو ته د انیمیټ بٹن درکوي، په دغه انیمیټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاص شي. لاندې ګیټ سټارټډ بٹن نه، په دغه ګیټ سټارټډ بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ګیټ سټارټډ بٹن باندې کلیک وکړئ، لوګر وای اپلوډ فوټو، په دغه اپلوډ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کوم ډیزاین تاسو جوړ کړی هغه ډیزاین به تاسو وروخیاست. په ډن بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ دوستانو، لاندې اګری بٹن ده، په دغه اګری بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. سمپل تاسو د خپل ډیزاین پوزیشن وروخیاست، بیا په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ. کله دوستانو تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ. دلته ګوره اوس که چیرې تاسو یو شکل جوړ کړی وي په داسې سپین ځای کې هغه نه وي راغلی، نو دلته ګوره په دې کې تاسو جمع کولی شئ او په دې کې تاسو ماینس کولی شئ. اوس ګوره ما دغه راواخیستی، مثال زه دغه سم کې غواړم، خالي دا رقم په لاس باندې روخیاست، ګوره هغه سم دلته کې راغله. نو هغه حساب روخیاست، لاندې نیکسټ بٹن ده، په نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته هم تاسو ګوره پوزیشنان ورښولی شئ، صحیح ده. که چیرې مثال دلته لیکه سیده ډول دی، تاسو ګوره دا زده کوئ او کولی شئ. بیا نیکسټ بٹن ده، په نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ، ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ چې موږ کوم شکل چې موږ جوړ کړی و هغه ګوره موږ انیمیټ کړی. دلته ګوره بیخي زیات ډیزاینونه دي، نو هر رقم چې کوئ هغه رقم یې کوئ. مثال ما په دې باندې کلیک وکړئ، زه دغه رقم غواړم. نو دغه به تاسو دوستانو د ویډیو په شکل کې سیو کوئ. څنګه اسانه طریقه دا ده، ګوره دغه تاسو فل سکرین هم کولی شئ. اوس لکه څنګه چې له دغه چې د ماله ویډیو چې ګوره سکرین ریکارډینګ شوی ده، دغه رقم ریکارډینګ تاسو جن کولی شئ د ویډیو په شکل کې سیو کولی شئ. نو دغه رقم ګوره دلته راځم، یو بل رنګینه تصویر راخلم، رنګینه ډیزاین راخلم. دا ما دغه ډیزاین واخیستی. لاندې نیکسټ بٹن ده، په نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې تاسو په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ، ګوره هغه اتوماتیک ماسک کوي. بیا نیکسټ بٹن ده، په دې نیکسټ بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ، بیا په نیکسټ بٹن باندې کلیک وکړئ. نو دغه به هم تاسو ته انیمیټ کړي. نو ګوره دوستانو تاسو کتلی شئ هغه هم دلته انیمیټ کړئ. دغه ګوره موږ سره مختلف ډیزاینونه دي، نو په هر ډیزاین کې چې موږ غوښتی په هغه ډیزاین کې ګوره تاسو کولی شئ دا ډیزاین مو غوښتی. نو دوستانو دا اوس موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې په خپل لاس باندې جوړ شوي رسم ته، جوړ شوي ډیزاین ته انیمیشن ورکو. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. د ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.